السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو ته د ټي10 لیګ په اړه معلومات درکړم. د ټي10 لیګ څلورم پړاو مهالویشت اعلان سو. ویډیو تر اخره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا سیالي به د روان میلادي کال د جنوري له 28مې څخه د فروری تر 6مې پورې ترسره شي. په دغه ټورنمنټ کې ټولې 8 لوبډلې دي. د اتلولۍ لپاره مبارزه کوي. ټولې لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. په هر ګروپ کې به 4 لوبډلې لوبه وکړي. د دې لیګ بڼه به یو څه توپیر لري، د دې لپاره چې د یاد لیګ اورونه کم دي او ټول لوبغاړي چټکه لوبه کوي، نو د لیدونکو لپاره هم د لوب لیدل ډیر خوندور وي. د تیرو 3 کلونو په لیدو سره یاد لیګ ډیر مشهور شوی دی او ډیر لیدونکي لري. په یاد ټورنمنټ کې مراټا ربینز، نردرن واریرز، بنگال ټایګرز او ډیلی پلز به په الف ګروپ کې وي او پاتې نورو لوبډلې ډیکن کلندرز ټیم، ابيزوبي ګلیډیټرز او پونا ډیویلز به په بي ګروپ کې له یو بل سره سیالي وکړي. په دغه لیګ کې محمد نبی، شهزاد محمدي او کیس احمد په ګډون چې دوی له مخکې یاد لیګ کې اخیستل شوي وه، 10 نوي افغان لوبغاړي هم دې لیګ کې واخیستل شول. مجیب رحمان، نور احمد، رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی، عزرت الله زازی، فضل حق، نوین الحق، ظاهر خان، کریم جنت، وقار سلام خیل، نجیب الله زدران او درویش رسولی هم په دې لیګ کې واخیستل شول. د یادو لوبغاړو څخه محمد نبی ساخیل، رحمان الله ګربز، وقار سلام خیل د ډیلی بولز لوبډلې سره لوبیږي او نور احمد لکنوال، کریم جنت، مجیب رحمان، کیس احمد او فضل حق د بنگال ټایګرز لوبډلې سره لوبیږي. شهزاد محمدي، ظاهر خان د دیکن ګلیډیټرز لوبډلې سره لوبیږي. نوین الحق او نجیب الله زدران د ابيزوبي لوبډلې سره لوبیږي او عظمت الله عمرزی د کلندرز لوبډلې سره لوبیږي. درویش رسولی د پونی لوبډلې سره لوبیږي. بلخوا بیا ملي سپورټس په رسمي توګه د لساوریزه لیګ سیالیو د خپرولو حقوق ترلاسه کړل. دغه سیالۍ د 12 افغان لوبغاړو په ګډون ترسره کیږي چې د جنوري له 28مې څخه د فروری تر 6مې ترسره کیږي. بلخوا بیا په بیګ باش سیالیو کې نن ظاهر خان 4 اورونه ترسره کړل. د 19 منډو ورکولو سره 2 مهم لوبغاړي اوټ کړل او لوبه یې هم وګټل. دا و زموږ د نن ورځې تازه او مهم معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي د ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.